الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله أجمعين. نننی بیانو دا غی خلاصه دا تراویح متعلق ده. بعض خلق نن سبا دور و زمانه کی پیدا سوی دی په نامه د ملایان، ظاهر و باطن کې جاهلان، د قرآن او د حدیث څخه ناپوه، د صحابه کرام او د تابعین او د تبع تابعین او دشمنان. وای چې دا تراویح ثبوت نه لري، احادیثو کې نستا، او ورسره دا اعتراضم لري چې قرآن کې نستا، نو باغ سړی ته مجدا او وایو چې ستا وجودم په قرآن کې نستا، نو ته هم ناجایز یې. نو دا هم په قرآن کې نستا چې ته د خپل پلار پیدا یې، نو سړی به تا ته دا وایي چې یاره ته ناجایز یې، ته به د خپل پلار نه یې. ډیر داسې مسائل ستا، مقصد می دا دی چې قرآن عظیم الشان کې دا هغه وجود نسته ظاهري. سړی به دا نه وایي چې دا په قرآن کې نسته نو زه نه کوم، دا په قرآن کې نسته نو دا دی باید ونسی. احادیثو کې هم د تراویح د لفظ ثبوت ستا او د 60 رکعاتو ثبوت ستا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې هم 8 رکعات تراویح نه دی کړي، نه 12 کړي، بلکې 60 کړي. بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې لمونځ ورکړه خلکو ته. نور روان شپه هم لمونځ ورک. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة. دا غیر بٹن وہ برتے بند کا آواز بس سمسی دا بیا وہ نو چې کله درېمه شپه سوه یا څلورمه شپه سوه، په دغه اثنا کې بیا خلک ډېر راجمع سو، خلک یو ځای سو د دې دپاره چې د تراویح لمونځ وکړي. خو رسول الله علیه الصلاة والسلام نه ورته راووتی. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح. چې کله سهار سو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې قد رأيت الذي صنعتم، کم عمل چې تاسو کوله هغه ما ته پته و، ما ته معلوماتو. ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. په اول شپه نبی علیہ السلام تراویح کړی دي، په دویم شپه رسول الله مبارک تراویح کړی دي، په دریم او څلورم شپه نبی علیہ السلام نه دراوتلې مسجد نبوي ته لمونځ ورکړي د تراویح. صحابه کرام په ډېر ګڼ تعداد سره موجودو، نبی علیہ السلام نه دی ورته راوتلی. وجه نبی علیہ السلام سهار دا بیانوي چې زه په دې وبېرېدم چې داسې نه وي، دا د تراویح لمونځ فرض نسی، فرض نسی. دلته یو مولا لګیا دی وای دا تراویح خو فرض نه دی، واجب نه دی، نو تاسو څه دپاره لګیا یاست؟ تراویح د وار څوک پسې رازغلي زه تراویح کوم. یعنې دا داسې یو مهم شی نه دی، دا یو مباح کار دی، یو مستحب کار دی. نو زما ورته وینا دا ده چې دا پرتګم مباح کار دی، دا مو بس، دا خو هم څه فرض نه دی که نه. نو دا شزم دا سنت دی، واجب و فرض خو نه دی کنه. کله طلاق ورکوه کله بیا کوه.
د شریعت خدا سي حکم نه د شریعت دا حکم د ک فرض سي ک واجبي ک سنتي ک مستحبي ک مباحي عمل په دوام باندې خوند کوي خلکو ته مغالطه دا ور کوي چې ته په سنت باندې ډېر اهتمام وکي وای دا خو د فرض په ځای و درول الله ک رسول الله مبارک د زمانه څخه تر اوسه پوري د مابشین د فرض څخه څلور رکعات مخ کې سنت کیږي کنه کیږي خور سوي کې نو دا باید فرض وي وسنو نو دا خو باید فرض وي نو تر اوسه ولې په سنتیت پاته ده په اهتمام کې دلو د یو شی باندې یو شی فرض او واجب او مستحب او مباح نه ګرځي نو دا د یو مغالطه ده ابن خزیمه او ابن حبان بیا دا حدیث ته الفاظ زیات کړی ده چې وکان رسول الله يرغبهم في قيام رمضان من غير ان يأمر بعزيمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ترغیب ورکاوه صحابه را پارول چې تاسو د رمضان کې شپې ودرېږئ د الله عبادت وکئ او د ورځې روزه ونیسئ الله تعالی مخکنی ورستنی ګناونه تاسو معافوي نو قیام د هر یو په خپل اندازه باندې وو یعنی یو سړی به ولاړو تراویح به تنازع کول بل سړی به تراویح کول بل سړی به یو امام پیدا کړي دوه کسان به دغه پسې ودرېدي بل سړی به بل امام پسې پیدا کړي ولس نفر به هغه پسې به ولاړو فکان الامر فتوفي رسول الله صلی الله علیه وسلم فکان الامر كذلك فی خلافت ابي بکر نبی علیہ السلام چې وفات شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې هم دغه سي عملو دروژه په میاشت کې به یو سړی یو خپل تنا تراوی کړو بل سړی به امام پیدا کړو دوه کسان ورپسې ولاړو بل سړی باندې بلس کسان ور پسې وصدر من خلافت عمر او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په ابتدا کې دغه سي عملو حتى جمعهم عمر على ابي بن كعب تر دې پوري چې خلک ټول را جمع کړه د یو قارشاته چې ابي بن كعب دی صحابه کرامو ته ویل چې تاسو دا سم کوی چې ته د یو قاری پسې لګیاي ابل د ابل قاری پسې لګیاي المسکی بلکې ټول په ګډه باندې په اجتماع په مسجد نبوي کې بس سراغانی معنوی او ظاهری لګی جو تراویح د شروع د الله په دربار کې ولاړ المنسکی وصلى بهم فكان ذلك اول ما اجتمع الناس على قيام رمضان اجتماعي صورت رست تر نبی علیہ السلام په قرن د خیرون قرون کې چې اول اجتماع سوی ده هغه د عمر رضی الله عنه دغه اجتماع و په دې ګڼ تعداد کې داس اجتماع خو مخکم سوی خود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د خلافت عام سو ډیر سو نو خلق په اسلام ډیر مشرف سوی و د زمانه د نبی علیہ السلام او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې اسلام ډیر فراخ سو عام سو نو خلق ډیر مسلمانان سو نو ځکه دغه اجتماع په دې ګڼ تعداد کې د اول وار دی کني نبی علیہ السلام خو اجتماع کړي و خو موس کړي و ابن علامه عسقلانی په تلخیص کې سوایي انه صلی الله علیه وسلم صلى بالناس 20 ركعه ليلتين وای نبی علیہ السلام خلق ته شل رکعات دوش په منځ ورکړه تراویح فلما كان في الليله الثالثه اجتمع الناس فلم يخرج اليهم درې مشپه کې هم خلق راټول سو نو صحابه کرام خو ډیر میانان خلقو په دین باندې مین خلقو نو چې کله داس یو بهترین عمل ولید نو سباش په هم راټول سو دریم سباش په تر غلب سي ډیر سو مسجد کې نه زایدل دومره صحابه کرام انتظارو چې اوس به د رسول الله مبارک شاته منځو کې د رسول الله مبارک شاته منځ کول هم چاته نه ملوي هم د بختورو خلقو کار وای چې سبا کله سنو نبی علیہ السلام نرالی وی ویله چې خشیت ان تفرض علیکم فلا تطیقوها د رسول الله مبارک شفقت وګوره نبی علیہ السلام فرمایي چې ما د تراویح زکه مسلسل ونه کړلې چې زه بیردم چې داسې نی پتا سو باندې فرض نسی د تراویح خلق 15 وخت المز نسی کولای نو تراویح کا فرض سو او د خدای شان ده چې فرضی
لا دومره نه کوي چې مستحبي په هغه کې ډېر لګیای الکه فرض هم دومره کو پکله کوالي لکه موږ دا نه وایو چې ته تراویح مکو تراویح وکا په د تراویح سره د فرض درجه خو ډېر بلنده ده خو هغه ته ډېر اهتمام باید ورکړي دغه شانته ابي هريره رضی الله عنه راوی دی روایت ابو داود په سننو کې ذکر کړی ده ابن خزیمه ذکر کړی ابن حبان بیهقی ابن عبد البر په تمهید ابن قدامه په المغنی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوتی فاذا اناس في رمضان يصلون في ناحيه المسجد چې ګوري څه خلق دي د مسجد په کنج کې لمونځ کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هؤلاء دا خلق څوک دي فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلى وإذا هغه خلق دي چې قرآن کریم نه لري قرآن کریم نه یاد قرآن کریم نه په زیاد وزده وای د دوی سره قرآن نسته ابي بن كعب قاری دي په دوی باندې المنس کی دوی ته قرآن ور اوري دا صحابه ته قرآن ور اوري وهم يصلون بصلاته دا مقتدیان د امام سره د ابي ابن كعب سره یو ځای لمونځ کوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصابوا ونعم ما صنعوا ډیر شامل ده او دوی ډیر شامل کړي ده او په حق باندې رسیدلې ده دغه شانته روایت د بیهقی کې دا راځي په الفاظ د حدیثو کې څه فرق دی قد احسنوا او قد اصابوا ولم يكره ذلك لهم نبی علیہ السلام د دوی دا کار شو غني بد نه د غنلې بد نه دی ور باندې ویلې دا نه دی ویلې چې ما خو د شنه د کړي تاولي وکړه الله خو بدعت دی دا د بدعت ټاپه چې دی اوس کې دا د غسنی د خټورو ملایانو کار دی په خاص زمانه کې دا د بدعت او د شرک ټاپه دومره نه وي د رسول الله مبارک په زمانه کې دا د اوس زمانه کې ډیر سوي دي دا شانت ابو هريره رضی الله عنه فرمای مخکنی حدیث چې نبی علیہ السلام په رمضان کې ترغیب ورکول په خپل مسلسل د شپې نه درې دی وای د سنې چې پتا سو باندې المنز فرض نسی که فرض نو بیا بس کوي اوس خلای یو سړی مریضي یو سړی ناچاری یو سړی په کار باندې اختی تراوی نسی کولای نو هغه باندې باک نستا اوس که فرض یو فرض ونه کې نو بیا خو جهنم ته غټي او را غټي دي یو د یو ور دین نه استل بیا دی راستل عبد الرحمن ابن عبد القاری وایزه د حضرت عمر ابن الخطاب سره وتم د شپې د رمضان المبارک مسجد خلق می ولید چې متفرق دی ګډ وډ دی یو خوا بل خواته یو خپل ځان تلمنس کی بل خپل ځان تلمنس کی یو سپکل منس کی یو درن منس کی یو آیتونه ډیر وای بل آیتونه کم وای یو رکوع کی جرجر بل سجده جرجر کی بل بیا وشت کی او یو کس پیاده سره چې امام ځان ته ټاکل د امام شاه تلمنس کی بعضی د سی کسان چې یو تنازل تلمنس کی فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دغه متفرق او ګډ وډ صحابه کرام بزرا ټول کم د یو قاری شاته بدویل منس کی ان یو اخوته ولاړ مسکی بل اخوته ولاړ مسکی په مسجد نبوي کې دا نه دی پکار زبدا ټول کم د یو قاری شاته بل مسکی قاری به قرات کې دوی به سماع کوي اوري به دا به ډیر بهتر ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب عزم وکا ګور هر کار په عزم کیږي پدې کې چې ته قصد وکې کته چیرې یو ډوډۍ خوره که قصد ونه کې چې پوخه کاغه خپل پخیږي نه پخیږي تر ډوډۍ نو آسان کار نستا کنه دی و یو سړی هغه نو ډیر چلټي اخونو مشوره و یو سړی زوی ډیر لټو بیخی زیاد هیڅ شی د وسنه کېدی دا وابي سو دوی بند کې ورته اخلاص نو
زوی ډیر سخت سي ټمبل غوندیو نو پلار ورته ویل چې زویا ته داسې ټمبلې اوبو تم نسې ولاړې دی ډوډۍ تم نسې ولا حتی دا کاچوغله خولې ته نسې ورکولی نو داسې یو مشین پیدا سوی ده مشین بس یې بټن ووهه دستې ډایرکټ تا ته ډوډۍ پخوي بټن ووهه دستې تا ته خوراک راوړي په خوله درکوي برادر ورته ویل بابا دا بټن به څوک وي تر دغه اندازې بیکاري تر دغه اندازې سستی نو دغومره سستی چې اخو نو لا حساب دی اخو نه حساب نه لري نو هر شی په عزم باندې کیږي عزم طاقت په استعماله همت بکې چې همت ونه کې هیڅ عمل د دنیا نه سي کولای که شکاری که بد کړ نو عزم وک نو په ابی ابن کعب باندې دا ټول صحابه کرام را ټول کو منځ ور ګوره امام یې ودروي حافظ یې ودروي ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم وبلش فزبا وتم چې خلق ولاړ دي او د ابی ابن کعب شاته منځ کوي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او فرمایل چې نعم البدعه هذه ډیر نوې شکار چې دی هغه ده ګوره د صحابه کرامو په زمانه کې نو یعنی د نبی علی سلام سره چې په ژوند حالت کې صحابه کرام موجود دي شيوخ صحابه موجود دي دا نه وایي چې عمر سکایته رسول الله مبارک ابی ابن کعب مختکړی نه ده چې شاته صحابه په درولي او هر شپه کې تابع ته بدر اخست العیاذ بالله العیاذ بالله دون په دین باندې مینه چې تبع ابی ابن کعب درې چې خلکو ته تراویح ورکو دای نه دی ویلي بلکې صحابه کرامو قبول کړه وی منل نو هر د دین کار چې دین ته تاوان نه دین ته پکې فائدې چې نوې کار تاروي استدار روا ده جایز هغه نوې کار ناروا ده چې دین ته پکې ټکري نو بیا ویل چې دا ډېر شکار ده دا روایت بخاری او مالک ذکر کړي دغه شانته یزید ابن رومان وای چې انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعه وإذا حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې خل صحابه کرامو په 23 رکعات کول ما سیوا د فرض او د سنت فرض خو 3 رکعات دي سنت 2 شل رکعات تراویح دي 3 رکعات وتر دي نو خو 23 رکعات سو کنه دا روایت امام مالک ذکر کړي فریابی بیهقی او فریابی وای چې اسناده و رجاله موثقون اسناد بالکل قوی ده ابن قدامه وای وهذا کالاجماع ابن قدامه وای دا روایت د سیده لکه د ټول صحابه او د ټول امت اجماع چوي او د اجماع مخالفت چې څوک کی شذ اور باندې طلاق ده کافر دی مرتد دی د دنیا تل مالک د داوود ابن حسین څخه روایت کی هغه د اعرج څخه اوریدل اعرج هغه ما ادرکت الناس الا وهم يلعنون الكفره في رمضان وای چې په رمضان کې به څومره مسلمانان لیدل کافرانو باندې لعنت ویل بدی ویل قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات اوس ګوره دا روایت ته اوس دې خبره زره ټولوم دا روایت ځکه پېښوم چې دا تراویح شل دي دا اته ولس نه دي تراویح دا شل دي نو دی وایي چې د صحابه کرامو په زمانه کې په رمضان کې کافرانو باندې لعنت ویل کېده خو اته رکعات کې سوره بقره به ویل سوره بقره شریف ډیر غټه ده د سوره فاتحه شریف وروسته سوره بقره ده سوره بقره به ویل په اته رکعاتو کې فاذا قام بها في 12 ركعه انه راى الناس انه قد خفف نو چې کله اته د شلو څخه چاته کم کې سو پات کیږي دولس نو دولس اته رکعات چې په سوره بقره باندې ویل دولس رکعات نور بلش سپک کی قرات بلش سپک کی آیتونه به کم ور باندې ویل نو ګور اته او دولس سو کې شل د روایت سره سکه دا امام مالک په موطا کې ذکر کړی د امام بیهقی شعب الایمان کې هم ذکر ده فریابی هم ذکر کړی ابن عبد البر هم ذکر کړی امام زاهبی په سیر علم النبلاء کې مختلف علماو ذکر کړي او امام فریابی وای اسناده قوی سند قوی ده
او دا 8 رکعاته والا تراویح والا ته خو چې هر څونه چلنج تاسو ورکړي چې یو روایت پیش کړ ضعیف روایت چې نبی علیہ السلام اته کړي دي موږ منو. دوی د بخاری شریف یو حدیث ته بی عائشه صدیقه فرمایي وای نبی علیہ السلام چې د پر رمضان او بغیر د رمضان کې د 8 رکعات څخه زیات نه کوي. دوی هغه نیولې وای دا تراویح ده الکه نو تراویح بغیر د رمضان کله وینو استولې په دې سر نه خلاصيږي. انو امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې هو مذهب الشافعیه والحنفیه دا د شوافیو مذهب هم دی چې 6 رکعات تراویح ثابت دي او ترغه کم زیات نست او دغه کم د احناف هم دي د شوافیو وثلاث وتر عند الفريقين. بل روایت د عروه څخه ده عمر ابن الخطاب خلک په شهر د رمضان د میاشتې په رمضان کې جمع ک ابي ابن کعب دوه ډلې کړي یو د زنانه ډله یو د نارینه ډله. د زنانه ډله امامت سليمان ابن ابي حثمه کول. سليمان ابن ابي حثمه دا به د زنانه امامت کول یو د نارینه امامت والو یا نارینه بیا ابي ابن کعب شاته بدریدل منځ وکاو. دغه شانته امام ترمذی رحمه الله ابو عیسی په خپل سنن کې وایي چې واكثر اهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من اصحاب النبي 20 ركعه. ګوره امام ترمذی لوی محدث دی هغه وایي چې اکثر د اهل علم ډیر د اهل علم یعنی دا شو پرکان نه درشي دا د شپې چې ګرځي او د ورځې چې بيدی دا د ورځې زمانه د ماشینی چرګان نه دي د ملایان اوس چې راوتلي دي دا د خولیان والا ملایان دغه شی وای دا ځنی وتلي دي نور ټول اهل علم په دې باندې دي چې حضرت عمر د حضرت علی د دوی نور صحابه کرامو د نبی علیہ السلام ګڼ تعداد کې صحابو 6 رکعات تراویح کول. امام ترمذی وای که څوک دعوه لري د امام ترمذی رحم الله قبر ته دی ورسی او هغه ته دی وای چې تا ولې دا ویله مش خو هغه پس روان وای دا خالد د تابعین قولم دی وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. لوی محدثین دي د دوی قولم دا چې تراویح 6 رکعات دي. وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكه يصلون 20 ركعه. وای دغه رقم په مکه مکرمه کې چې زوم چې زما په حدیث امام شافعي صاحب وای چې 6 رکعات تراویح کې د ترغه کم نه کېدی او اوس ولر سمکه مکرمه ته چې الته د يهوديانو سلطنه اوس تراویح 10 رکعات کوي خو به شل کول اوس 10 کوي اخر به ورسې دوته اخر به دا درته وای چې تراویح ضرورت نشته زه په مخدش. ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی فی رمضان 20 رکعه سوى الوتر. ګوره دا د ابن ابي شیبه ابن حمید بیهقی تبرانی د دې ټولو د حدیث ذکر کړی ده وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې تراویح 6 رکعات کوله. حدیث تا نبی علیہ السلام په 6 رکعات تراویح کول. دویم جلد مصنف ابن ابي شیبه یوصل شپیتم نمبر صفحه ده رقم د حدیث ته وزر 892 تبرانی دکا زدا خالد حواله درته وایم دا ټول بیان په حوالو ډک سي مقصود به پاتې خو هغه کتابونه درته وایم بس تاسو په دې پوسه چې دا ډیر کتابونه نقل کړي دغه شانت صاحب ابن یزید وای كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروغ الفجر. و چې کله موږ به تراویح خلاصولې د صحابه کرامو دغه سي ایمان مو دغه سي تراویح هم وکنه صحیح ده. سپینجری د خوانه بدی بازي ټول نه یادو ورسره ځوانان هم بازي ټول نه یادو چې بیا خوا څوک بدنه کی وای دای ماته ویلې ده نن سبا خو چې عام خبره وکړي څوک خپل په ځان باندې په سمدبون لګي وای دای ماته ویلې زه ټول نه یادوم ټول نه یادوم باز په سلو کې 10% چې د شپې تر سهار ماته معلومات هم ست چې څوک کوي اغم ز پیژنم نو شکار نه دی چې په مجلس کې ولاړو مس شپه تر سهار پوری لګیای دغه کوي چکه کوي اگی جنگي پاغه نه ایستړي خو تراوی چله جو زندېدلې ز سپینجره املا می درد کی پښه می درد کی فشار يم شوګر يم بلډ پريشر يم فلانه باندې درته شروع
خوی بد بهانه بسیار. ځوانان هم دغه ځوانان خلا تکړی هغه چې هر څومره دا نور اعمال باندې اخته سي په دې باک نه لګیږي خو چې تراویح وکړلې په دې باک لګیږي. حتی چې د یوې سپاره یو نیمه سپاره چې وایي بس د دوی ملا شل سی بیا. صحابه کرام پر رمضان المبارک کې د جنگونو جهادونه کړی دي په دغه یو لاس باندې تور چلول په خله باندې روژه وا ګرمي هم هغه ګرمي ده چې دغه ګرمي به یې رسي د ملتانو دغه ګرمي به یې رسي جنگو مقابل کو دشمنانو کفارو او بو ډوډیان هم کش کې دغه زمانه وای روزماتو پښنمای به خالب په اوبو کول او په خرما به کول تراویح به دومره حد کوله چې وای چې کله به تراویح مش خلاصول نو مش به دا ګمان کوي چې یار اوس به کېدای سي چې د پښنمای ټیم به ختم سي. دا د صحابه کرام ایمانو دته ایمان وای دته غیرت وای. نو څوک چې نرد سي په صحابه کرامو چې لګي داغه د ایمان غوند خپل ایمان جوړ کی داغه ډیر لوړ شان ایمان دی. وای چې وکانه القيام على عهد عمر 23 رکعه د حضرت عمر په زمانه کې درویش رکعات یې کوله ان شل رکعات به تراویح کوله او 3 رکعات به وتر کا. صاحب ابن یزید بل روایت هم ذکر کړي ابي الخصيب روایت کوي وکانه يؤمنا سويد ابن غفله في رمضان. هغه وای ابي الخصيب وای چې مشت سويد ابن غفله په رمضان کې امامت را کول فيصلي 5 ترويحات 20 ركعه. ګوره په دې کې ترویح رااله چې 15 ترویح به را کول شل رکعات به کېده یعنی په هر سلو رکعاتي ځکه چې یو ارکشنه نه ده سبحان ذل الملك والملكوت سبحان العزه دغه چې وای دته بیا سارای خلق چې دا جوري ما مجوري وای ایو سارای ورغل منځ ورکاوه نو دا خو هم دومره ضروری د سینه د چې خامخابه تبس سبحان ذل الملك والملكوت بوای چار سو وای استغفار وای دعا وکي درود شریف وای ام سیده خو معمول دا راغلی چې دا بوای سبحان ذل الملك والملكوت. نو چې کله دا تراویح خلاص شوی دی نو امام ټاکلیو نو هغه دا سبحان ذل الملك والملكوت په زړه ویل نه په جهر نه ویل نو چې المس خلاص شوی او بارول ملا صاحب المس خو ډیر صحیح راکړه خو دا جوري ما مجوري دی پکښ نه ویل نو دا جوري ما مجوري زموږ تاسو په میز کې د سبحان ذل الملك والملكوت دته ترویح وای. ترویح دا معنی چې ته څلور رکعات وکي ستړی سي نو په دغه اسنا کې بیا ته ځان لږ وساکه یو غړپ چای وکي یو غړپ اوبو وکي نو دته بیا ترویح وای. نو دا ګوره نه ترویح ده او جمع تراویح راځي تراویح اوس دغه 15 ترویحات چې سو 15 ترویحات چې سو نو خشل رکعات کیږي هر سل رکعاتي ځکه شی و درې. شتير ابن شكل وای كان من اصحاب علي انه يؤمهم في الشهر رمضان ب20 ركعه ويوتر ب3. شتير ابن شكل وای اگر روایت کی حضرت علی رضی الله عنه د اصحاب څخه چې حضرت علی رضی الله عنه به شل رکعات تراویح په رمضان المبارک کوله او 3 رکعات به وتر کاوه. او ابي عبد الرحمن السلمي د حضرت علي څخه روایت کی قال دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعه. حضرت علي رضی الله عنه به قاریان راوغشتي په رمضان کې وای شل رکعات تراویح ورکه. حضرت علي رضی الله عنه خبرو چې زما په زمانه کې خوارج دي د دین او د اسلام چپکول ګډوډېدل غواړي. وکانه علی یوتر به حضرت علی رضی الله عنه به وتر ورکاوه شل رکعات به قاریان وکړه حضرت علی رضی الله عنه به 3 رکعات وتر ورته وکړه. نو دا روایتونه به خډیر دي. حضرت ابي الحسنام روایت کوي چې حضرت علی رضی الله عنه به شل کوله او بل روایت هم ذکر د قوت پکې د روایت د علامه صنعانی ده او حضرت علی رضی الله عنه بل روایت ابن عبد البر ذکر کړی ده. خو مطلب دا ده چې په شل رکعات تراویح باندې د ټول علماو اجماع ده. او یو دوی خبرې مهمه غوښتل چې تاسو حضور ته عرض کوم. یو دا چې بعض اکثر خلک پښتنه کوي د زنانو په اړه باندې د سره زر او د سپین زر د زکات چې د زکات مش څنګه اندازه کې ورکو. سپین زر چې دا سپین زر چاندي چې ورته وای 250 نیمه توله تک ورسېده توله تاسو خپل حسابولای سوې په دې کې ګډوډي راځي. 250 نیمه توله 250 نیمه توله سپین زر کله کومې زنانې سره وو یعنی دا سره زر چې وو دا هم مقدار کې دا هم ورسره ګډ کې 250 نیمه توله تک ورسېده په د باندې زکات د پیسو په مطابق لکه څنګه چې د عام د 30 حصہ یعنی اوس عام حساب کې یو سړی سره 1 لک روپۍ وي 1 لک
په هغه باندې کال تیر سي کال نو په هغه باندې کده تجارت کوي کنه کوي اسې په کور کې پرتی هم دي دا خو مال متقوم دي په دې باندې خو تجارت کېدلی شي خو د کمزوري ده چې د په کور کې شي ده کنه دا خو د خپل کمزوري ده نو چې په کور کې شي که په تجارت کې په لک روپۍ باندې 2.5 روپۍ زکات 2.5 په لک روپۍ چې 2 لک روپۍ سو 15 روپۍ زکات ور سره دغه حسابو چې څومره لوړ زید غمره لوړ زکات هم پسې لوړیږي نو دا زکات چې دا په کال کې لازمي ده بعضې خلک لا داسې کوي چې وایي زه زکات نه ورکوم چې روژه راغله روژه کې د ده 1.5 کال 2 کاله پوره کېږي نه خپل حساب ولګوه چې کال دې پوره سو که روژه یې که بغیر د روژې په تا باندې زکات لازمي ده زکات به ورکوې او زکات دا د حق د الله تعالی ده حتی علما وایي که څوک چاته زکات ورکوي او هغه بل ورته وایي جزاک الله خیر وایي دواړه ګناهکار دي ویل دا خو د الله حق ته دا خو نه ستا حق ته نه د حق ده الله تا ته مال درکړی تا ته وایي دغه زما مال څخه دومره حصه خلکو ته ورک 40 حصه نو په هر شي کې زکات سته په سره زر کې هم زکات سته سره زر 1.5 تولې سره زر نه دی طلا چې ورته وایي سره زر 1.5 تولې ته که ورسېده بیا زکات سته ورباندې او که چیرې داسې و چې د چا سره سپین زرو د چا سره سره زرو دا ټول به ګډې د 15 تولې ته چې ورسېده بیا د هغه د حسابه چې د قیمت به زکات دی ادا کوي نو دا ډېر مهمه مسله ده نو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین